د دوی لپاره د اندېښنې او د افسوس وړ ده. زه در سره یم، نو لاندې ملګري که کوم څوک سوال لري زه یو 10 دقیقې در سره یم. مننه قاري صاحب محترمه، الله دې ژوندی لره. ډېره مننه چې له دومره مصروفیتو سره دې بیا هم موږ ته وخت راکړو، سټوډیو ته راغلې. ملګرو نه به پوښتنه وکړو که سوالونه یې لرل. امرالله افغان صاحب مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه، د موضوع اړوند قاري صاحب محترم نه پوښتنه لري او نظر لري، مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قاری صاحب محترم ته، قاضي صاحب محترم ته او ضیاء الرحمن صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ وي. له محترم قاری صاحب څخه مې دغه سوال دی چې قاری صاحب ولې طالبان د رسنیو ته څه نه وایي؟ دوی په ښکاره باندې هر وحشت چې دغه امریکایانو کړی، استرالیایانو کړی، هر چا چې کړی دی دوی سترګې پې پټې کړي دي او دوی چې خپله کوم وحشتونه کوي هغه باندې سترګې پټې کړي دي، هیڅ هم نه وایي. نو د رسنیو ته طالبان ولې څه نه وایي؟ ولې بریدونه نه پې کوي؟ ولې دوی سمې لارې ته نه راولي؟ د دې علت په څه کې دی؟ څه وجه ده؟ امرالله صاحب محترمه، اساسي خبره دا ده چې موږ که چېرته په رسنیو بریدونه کوو نو په رسنیو باندې بریدونه دا معنی چې موږ یو چټل او یو نجس یو پلید ډنډ د حوض ده، موږ په ځای د دې چې هغه حوض مکمل صفا کو موږ کوشش کوو چې یعنی د حوض ته راغلي هغه د نجاست چې کومې لارې دي هغه په ځای د دې چې هغه بند کړو نو موږ په فرعي مسایلو لګیا کېږو او موږ کوشش کوو چې دا د حوض د صفایۍ په ځای د حوض ته د راغلو د نجسو نهرونو په ځای موږ په فرعي مسایلو ځان مصروف کړو. لکه اوس دغه رسنۍ چې په دې هېواد کې یوازې رسنۍ نه دي، په دې هېواد کې نور د فحش او د بېدینۍ او د سیکولریزم نور ډېر مراکز دي، فعال دي. د دې ټولو بېدینیو، د دې ټولو فحاشیو، د ګمراهیو، د دین دښمنه کړیو تر شا دغه اداره ولاړه ده، اشغالګر ولاړ دي. نو ښه به دا وي چې دغه حوض د بنیاد نه صفا شي، د حوض ته راغلي ټولې نجسې او پلیتې چینې او نهرونه دا بند شي، دا به ښه وي. موږ باید د ادارې او د اشغالګرو غم وخورو، دا اداره باید د منځه یوړل شي، اشغالګر باید د دې خاورې نه وشړل شي. د ټولو هر څه تر شا دوی ولاړ دي، څومره کفر چې دلته ده د هغې تر شا دوی ولاړ دي، اسلام ته دین ته سپکاوی چې کېږي د هغې تر شا دوی ولاړ دي. تاسې به بله ورځ لیدلې وي د زهره یوسف په نوم یوه د ارګ بې ادبي معاف د ارګ د رنډۍ خانو یوه فاحشه ده، هغې په خپل فیسبوک لیکلی دي چې دغه اذان چې دا زما دپاره زما دماغ خرابوي، زما دپاره اذیت ده، زما دپاره ضرر ده، دا اذان باید په لسپیکر کې ونه شي. په یو اسلامي هیواد کې په ارګ کې دننه یو څوک چې په ارګ کې واک لري، صلاحیت لري، هغه په څرګنده په فیسبوک کې دا خبرې کوي. دا ولې؟ اوس که موږ زو د دې فاحشو، د دې ډمو او د دې سیکولرانو، د دې د ګمراهۍ، د دې ګمراهانو یو مخه نیسو، یو سره ځان مصروفوو، دا به ډېر وخت واخلي. موږ که په دې رسنیو پسې ګرځو دا خو کنجاړه خواره دي، دوی ته خو معاش ورکول کېږي، د معاش په بدل کې بې ادبي مفتات هم درغپېږي، مات هم راغپېږي. که چېرته د دوی هغه سرچینې وچې کړو، که چېرته د دوی هغه تمویلونکو غم وخورو، که چېرته د هغه ادارې غم وخورو چې د دوی تر شا ولاړه ده، دا به یې ډېره لنډه او اسانه لار وي او موږ په همدې لګیا یو انشاءالله. په دې کې بریالیتوب ته نږدې یو. اشغالګر امریکایان د دې ځای نه تښتي. ولې اشغالګر امریکایانو پسې دا خلک دومره خفه دي؟ علت یې څه ده؟ ځکه علت یې دا ده چې په اشغالګرو کې د دوی ژوند و، دا عیش و عشرت، دا شراب و کباب، دا زناوې، دا فحاشۍ، دا د دوی لوکس ژوند، دا لوکس موټرې، لوکس اپارتمانونه، ډالري معاشونه، دا د دې سرو انګریزانو له برکته و. تاسو د کابل ښار امنیتي وضعیت اوس وګورئ، په دا کابل ښار کې ولې داسې بد حال ده؟ په 5,000 4,000 موبایل پسې دې وژني. ولې؟ ځکه دلته د کابل په ښار کې دننه لسګونه امنیتي کمپنۍ وي،
لسګونه امنیتي کمپنۍ وي، خارجي اشغالګر وو، هغوی په دغه هوایي میدانونو کې په دې بیسونو کې په دې کمپنیو کې دغه بې موره بې پلاره او دغه لوپرو د ډاکوانو ته ځای ورکړه او ډالري معاش یې اخیستو. اوس هغه معاشونه د دوی بند شول، په دوی د خپله هم اعتراف کوي. امریکایان هم وځي، هغه خارجي کمپنۍ چې دلته راغلي وي، سیکورټي کمپنۍ چې وي، هغه هم وځي. اوس دغه په ډالرو روږ دي، دغه لوپر او بدماشان چې دي دا اوس مجبور دي ما م وژني، تا م وژني. دی خو روږده شوی په دې 20 کلونو کې په دې ده چې کباب وایي، شراب وایي، ښه ژوند یې روږدی شوی ده. اوس هغه نشته، اوس ما م وژني، تا م وژني، ځکه بله لار نه لري. او دی خو کاروبار کولی نه شي، په لوکس ژوند روږدی و. اوس نو یوه نڅاپه په ځمکه ولګېدو. مطلب مې دا ده چې د دې ټولو بدبختیو تر شا دغه اداره او اشغالګر دي. اشغالګر دا د الحمدلله په وتو دي. د اشغالګرو د وتلو نه وروسته یو څو ورځې به دغه اداره هم ژوندی وي، نور به یې خپله ووینئ راچپه به شي، په ځمکه به ولګېږي. بس دا د ټولو بدبختیو بنیاد ده. دلته به رسنۍ هم سمې شي، سیکولران به هم سم شي، ملحدان به هم سم شي. په فیسبوک کې به څوک الله او د الله رسول او د دین شاعرو ته سپکاوی هم نشي کولی. دا په رسنیو کې لنډغر چې دا د موږ نه غټ غټ پټکي بیا دوی والي، تاسې به یې وګورئ، د موږ نه به غټې غټې ګیرې د دوی وي. د روسانو د وتلو نه وروسته هغه کمونستان چې الله ته به یې کنځل کول، د الله رسول ته به یې کنځل کول، هغې به بیا غټ غټ پټکي والي وو، غټې غټې ګیرې به وې، تسبیح به ورسره وې، په جوماتونو کې به ناست وو. نو دا اشغال باید د منځه یوړل شي او د اشغال ملګري اداره باید د منځه یوړل شي. دا ټولې بدبختۍ به ختم شي. ضیاء الرحمن صاحب محترم، زما همدومره وخت و، نو ما ته نور